Okay, so I welcome all of you once again, and most welcome. In this lecture, we will be talking about some daily English sentences that are related to the daily life, and we will be talking about these sentences, and we will be translating, interpreting these sentences from English to Pashto. Okay, uh, in this lecture. In this lecture, we will discuss some English sentences. Okay, these English sentences will be from greetings. Yeah, greetings, and there will be either formal or casual. Casual. Okay, and secondly, we will be actually reply replying to the greetings. Okay, so without any further waiting, let's discuss these sentences. Okay, so easy daily use English words for formal greetings. So actually, they're words. Some of them are words. For example, this can be either a word or a sentence, but the majority of them are sentences. ملګرو په دغه لیکچر کې به موږ په greetings باندې خبره کوو چې greeting د دوه ټایپ لري، یو چې د فارمل دی بل کیژول دی. صحیح ده، فارمل مطلب رسمي ډول باندې چا سره خبرې کوي، او مطلب مدیر سره یا مطلب داسې او دفتر کې خبرې کوي د چا سره. کیژول مطلب ملګرو یا کورنۍ یا فرینډز سره خبرې کوي. صحیح ده، بیا به په کومه طریقه باندې ریپلای ورکوو، جواب به ورکوو د greeting دی. صحیح ده، نو سوري په بخښنې سره چې دلته دغه ای نشته ده. صحیح ده، نو راځو سټارټ اخلو پې. First one the hello. صحیح ده. Second one the good morning. صحیح ده، good morning. بیا د good afternoon. بیا د good evening. صحیح ده، good morning, good afternoon, good evening. Okay, according to the time of the day مطلب دا را چې د ورځې هماغه وخت ته به ګوري بیا به وایي. صحیح ده، اوس وایو شو دا به کوم ټایم کې وایي، دا به کوم ټایم کې وایي، دا به کوم ټایم کې وایي. صحیح ده. Next one دی how are you. صحیح ده، how are you. ورپسې next one دی how are you doing. How are you doing. Okay, so ورپسې next one دی how do you do. How do you do. Next one دی ملګرو it's pleasure to meet you. It's pleasure to meet you. Okay, next one day it's nice to meet you. It's nice to meet you. Next one day nice to meet you. Nice to meet you. I am pleased to meet you. I am pleased to meet you. And you can say like that, I am glad to meet you. I am glad to meet you. رځو کله چې تاسو مطلب فارملی چا سره سره مشي greetings کوئ، نو مطلب هیلو ورته ویلی شئ. صحیح ده، د هیلو په ځای کولی شئ که سهاري good morning، که ماسپښیني good afternoon، که ماښامي good evening. صحیح ده، مطلب د وخت د ورځې هغه وخت مطابق ته به ګوري. صحیح ده. اوس یو شی تاسو کلیر کړمه، موږ لرو یو AM سوري، یو موږ لرو ولې داسې کوي، یو موږ AM لرو. صحیح ده، بل موږ شی لرو PM لرو. صحیح ده، AM که زه غلط نشم نو دا ویل کېږي انټی مریډین دی که څه دی دغه شان دی، نه پوهېږم اګزیکټلی راته پته نشته دی. پوسټ مریډیم دی فکر کوم. نو دا چې دی مخکې د سهار نه، مخکې د غرمې نه، او دا وروسته د غرمې نه. صحیح ده،
پوسټ انټي مخکې ته ویل کېږي، انټي خاص هم ضد ته ویل کېږي، خو دغسې شی دی ملګرو. خو زه لنډ پوهېږم چې انټي مریډیم چې کوم دی دغه سپیل کې به څه غلطي نور به همدغه شی دی. صحیح ده. نو دا چې دی انټي مریډیم مطلب د غرمې نه مخکې، پوسټ مریډیم د غرمې نه وروسته. اوس اے ایم چې دی تاسو کولی شئ د شپې د 12 بجو نه ونیسه، د شپې د 12 بجو نه واخله تر سحر 12 بجو پورې. صحیح ده. شپې 12 بجو نه واخله تر سحر 12 بجو پورې. صحیح ده. یعنی تاسو اگزیکټلی ولیکم، شپې 12 بجو نه واخله تر 11 او 59 پورې. صحیح ده. د سحر نو دې پورې اے ایم تاسو کولی شئ ویوئ. ورپسې بیا د ورځې 12 بجو نه ونیسه تر د شپې تر څو بجو پورې 59 پورې. نو دې ته بیا تاسو شی کولی شئ پی ایم ویوئ. صحیح ده. او مطلب اوس دلته راځو دغه مارننګ خو هم په اے ایم کې راځي، آفټرنون بیا په پی ایم کې راځي، ایوننګ هم په پی ایم کې راځي. صحیح ده. نیکسټ ون دی هاو آر یو. هاو آر یو مطلب تاسو څنګه یاستئ. صحیح ده. نیکسټ ون دی هاو آر یو ډوینګ. تاسو مطلب دا همدغه معنا ورکوي چې تاسو څنګه یاستئ. صحیح ده. بل دی هاو ډو یو ډو. صحیح ده. دا درې واړه یو معنا ورکوي. صحیح ده. دغه درې واړه چې دي دا یو معنا ورکوي. تاسو مطلب څنګه یاستئ دا معنا ده. اټس پلیجر ټو میټ یو مطلب دا د خوښۍ ځای دی چې تاسو سره مې شو ملاقات وشو. یا اټس نایس ټو میټ یو، یا نایس ټو میټ یو، یا آی ایم پلیز ټو میټ یو، یا آی ایم ګلډ ټو میټ یو. مطلب هماغه معنا یو دی. صحیح ده. ګلډ مطلب خوشحاله، پلیز هم خوښ، نایس ښه ده چې تاسو سره ملاقات وشو. نو په مختلفو لارو ته کولی شئ چې دغه ووایئ. صحیح ده. دغه درې رقمه پوښتنې دي، کیدای شي یو رقم نور هم وي او دغه ډول جوابونه دي. سمه ده. اوس راځو ایزي سپوکن انګلیش فار کیژوال ګریټینګ. صحیح ده. کیژوال ګریټینګ مطلب عام دغه ګریټینګ څنګه کولی شو. ما تاسو دلته ویلي که نه، ګوره یو فارمل دی بل کیژوال دی یا انفارمل هم ورته موږ ویلی شو. صحیح ده. نو دې کې کولی شو های وایو د هیلو په ځای، یا هی ویو. صحیح ده. او پوښتنې دپاره استعمالي واتساپ. صحیح ده. مطلب څه دي. صحیح ده. څه روان دي. صحیح ده. هاو از اټ ګوینګ آن مطلب څنګه روان دي، حالات څنګه روان دي. صحیح ده. هاو آر تھنګس شیان لټرلی موږ معنا کړو تحت لفظي، نو شیان څنګه دي، خو مطلب یې دا دی چې حالات څنګه دي. صحیح ده. هاو از یور ډے ګوینګ ورځ دې څنګه تېرېږي. صحیح ده. مطلب د حالاتو پوښتنه کوي که نه. هاو هاو یو بین بیا دا مطلب ډېر فارمل دی. هاو هاو یو بین کېدای شي تاسو انټرویو کې هم دغسې کوېسچن وشي. صحیح ده. هاو از یور ډے دلته واز دی. صحیح ده. هاو واز یور ډے ورځ دې څنګه وه. صحیح ده. یا هاو از یور ډے ورځ دې څنګه ده، داسې هم ویلی شي. ګډ ټو سی یو خوښ شوم چې تا ښه ده چې ته مې ولیدلې. صحیح ده. ګډ ټو سی یو. سمه ده. بل ریپلای به ورته څنګه کوي. ریپلای سینټنسز فار ډیلی یوز وین ریپلاینګ ټو ګریټینګز. صحیح ده. دلته ما ته اوس څه ویلي وو که نه چې یو ګریټینګ دی که نه، یو فارمل دی یو کیژوال دی، نو بیا به دې ګریټینګ ته ته څنګه ریپلای ورکوي. صحیح ده. نو کولی شو دلته ورته داسې ووایو چې I am doing very well thank you and you مطلب زه ډېر ښه یم، thank you تاسو څخه مننه، and you او تاسو څنګه یاستئ. صحیح ده. great thanks how are you. صحیح ده. next one دی I am fine thank you او اخري دی wonderful thank you. مختلف قسم جوابونه تاسو ورکولی شئ. سمه ده. you can answer in different ways the one you like. okay so I'm doing very well thank you and you مطلب زه ښه یم یا ښه روان یم. صحیح ده. thank you تاسو څخه مننه، and you او تاسو څنګه یاستئ. صحیح ده. this is one way you can answer and reply for someone greetings, and there are some number of other ways you can reply with the greeting of others. so great thanks, great thanks how are you. ډېر مطلب great ډېر ښه. صحیح ده. thanks مننه، how are you تاسو څنګه یاستئ. او ته وایي I am fine thank you زه ښه یم تاسو څخه مننه. بیا وایي wonderful مطلب ډېر په زړه پورې، جالبه، دلچسپه. صحیح ده. thank you ډېره مننه. سمه ده. نو ملګرو
دغه نننۍ زمونږ ویډیو وه د ګریټینګز په اړه د هغه د ریپلای په اړه صحیح ده. نو دغه ویب سایټ دی د فلوینټ لایف دی صحیح ده. دغه نه ما سیریزز کلکټ کړی وي. نو ما خو تاسو ته ویلي وو چې موږ به د انټرنټ نه دغه مواد راجګوو، تاسو ته به یې هم ښیو. نو کولی شئ د هغې څخه ډایرکټ تاسو ګټه واخلئ، او که وایئ چې نه په همده بس نه کوو نو دا هم صحیح ده. نو ملګرو دغه ویډیو د سره لایک کړئ په خاطر د ده چې مالی ډول باندې مطلب موږ اړتیا نه لرو صحیح ده، خو په خاطر د ده چې دغه یوټیوب څه اصول لري چې هلته بیا مطلب ستا سبسکرایبر باید برابر وي صحیح ده په معین وخت کې. نو دغه چینل سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو سره لایک کړئ. ډېره مننه.